خلق اوینی چې جماعت کې ناسی او دنیاوی خبرې کوي فلا تجالسوهم نبی علیہ السلام وی د دې خلقو سره مکې نه ښه د دې خواله مه ورځئ چې جماعت کې ناسی او دنیاوی خبرې کوي الله تبارک و تعالی وی د دې خلقو ته زما اس حاجت نشته اس کار می پی نشته چې جماعت کې ناسی دنیاوی خبرې کوي دنیاوی خبرې لا سکه ناس په یو غیبت پکې ډډه به والی او په دریم به راغستی او په یو په بل پسې بلیږي د الله کور او غیبت دا کتړم به را دند کېده او خیخ په دې را مخکې کړې وي او دا دعا دی غوښتلې وي چې اللهم افتح لي ابواب رحمتک نو بیا به تا دنیاوی خبرې نه وې کړې ته چې راځې نو د چپې او د خپې د چپې او د خیخ پې تمیز ونه کې سفیان ثوری رحمت الله علیه دا څومره لوی سړی تیر شوی دی دی جو مسجد ته را دنده کېدو نو چپ خپه یې مخکې کړه د برې نه پې آواز وشوې ای ثوره ثور عربۍ کې غویي ته وایي ای غویه دا دې څه چل وکړو تا خو چپ خپه مخکې کړله نیکان خلقو نو وړه ګناه به وړه خبره به غټه وه همون خو چې چپ خپه سره د چا څه کار دی چپ او خی ته خو یې خیال نشته صرف چپ خپه را مخکې کړله د برې نه پې آواز وشو دا څه کوي غویه دا خو ته د الله کور ته دنده کېږي اللهم افتح لي ابواب رحمتک نو جماعت کې چې بغلې ناسې وای دا د رحمتونو دروازې را باندې الله پرانست او چې کله اوزې نو ګس خپه به مخکې کې اللهم انی اسألک من فضلک فضل حلال رزق ته وي خدایه زه ستا نه حلال رزق غواړم نو الله به در باندې د رزق دروازې کوله وکړي نو چې جماعت ته راځې ښی خپه مخکې کوه وای الله د رحمت دروازې کوله وکړي چې بهر اوځې نو ګس خپه مخکې کوه وای یا الله ما باندې د رزق دروازې کوله وکړي الله به در باندې رزق فراخه کړي چپ خپه به مخکې کې خو ګورې پیزار بړومبې ښې په خپو کې ښه خپه به چپه مخکې کوي چې د مسجد نه اوځي نو چپه خپه به داسې مخکې کې خو پیزار بړومبې بیا ښې په خپو کې نو خپه به مخکې چپه واړئ بیا به ښې واړئ خو پیزار بړومبې ښې په خپو کوي کان النبی صلی الله علیه وسلم یحب التیامن و امام الانبیاء چې په هر سیس کې به ښېوالی غوره کوم حتی التنعل والترجل تر دې چې پیزار به یې په خپو کو نو اوم به یې ړومبې ښې کمیس به یې اغوستو ړومبې ښې لستوڼې همونږ ډوډۍ ته ناست یو په چپ لاس لګیا یو په چپ لاس ډوډۍ په چپ لاس خورو نو ښې لاس خو ترې وتېرېده من نه ډوډۍ په چپ لاس خورو نو خپه به چپه مخکې کې او پیزار به ښې په خپو کې دا سنت عملونه دي دا علماو نه زده کوئ ژوند کې به هم ډېره پراخي راشي کم سړی چې په سنت عمل کوي الله به له ډېر ښکلی پراخه ژوند ورکړي دې سنتو کې ډېر برکت دي تاسو پې لږه شروع وکئ